پروټینونه څه ته ویل کېږي؟ پروټینونه د هغو دریو لویو مغذي موادو له ډلې څخه شمیرل کېږي چې د امینو اسیدونو له کوچنیو واحدونو څخه جوړ شوي دي. امینو اسیدونه بیا څه ته وایي؟ امینو اسیدونه بیا هغه مالیکولونه دي چې کاربن، اکسیجن، هایدروجن او نایتروجن څخه جوړ شوي دي. 1 ګرام پروټین 4 ګرامه کالوري لري چې دا شمېر د کاربوهایدریت سره برابره ده او د شحمیاتو له پرتلې سره بیا نیمه برخه راځي. پروټین د بدن د پرمختګ او وده کې په ځانګړې توګه د انزایمونو، میتابولیزم او د بدن د دفاعي سیستم د ښه والي په برخه کې د پام وړ رول لري. د پروټین دوه اصلي سرچینې شته چې یو یې حیواني او بله یې نباتي ده. حیواني پروټین ته بشپړ یا پوره پروټین هم ویل کېږي ځکه چې په خپل ترکیب کې ټول 20 امینو اسیدونه لري. نباتي پروټین ته نیمګړی یا ناقص پروټین وایي، خو دا په دې معنا نه ده چې بدن د اړتیا ورته ونه لري او یا هم د حیواني پروټین په پرتله ارزښت کم وي، بلکې په دې معنا ناقص پروټین ورته وایي چې په خپل ترکیب کې پوره یا بشپړ امینو اسیدونه نه لري. او په ځینو برخو کې که چیرته څو ډوله نباتي پروټینونه سره یو ځای شي هماغه 9 ډوله اصلي امینو اسیدونه ترکیب کوي، لکه وریجې او لوبیا چې وریجې 9 امینو اسیدونه لري او لوبیا 8. کله چې دا دواړه په ګډه سره ترلاسه شي د 9 امینو اسیدونو تشه ډکیږي او کولی شي د پروټین پر یوې بشپړې او پوره سرچینې بدلې شي. تر ټولو غوره پروټین هغه پروټین دی چې د بیلابیلو حیواني او نباتي سرچینو څخه ترلاسه شي. د غوره حیواني سرچینو له سم انتخاب سره کولی شو چې د هغو خلکو لپاره چې ګیاخوره دي او د هغو خلکو لپاره چې غوښه خوري بشپړ نباتي پروټین چمتو کړو. پروټین څه وخت پر انرژي بدلیږي؟ د پروټین اصلي دنده د انرژۍ تولید نه دی، خو په ځینو استثنایي حالاتو کې ښایي پر انرژۍ تبدیل شي. داسې چې ځینې وخت په خوړو کې ډیره کالوري یا زیات پروټین وي، پاتې شوی یا باقی مانده پروټین د یوې پیچلې پروسې له مخې پر انرژۍ بدلیږي. یا هم داسې چې بدن د کاربوهایدریت له کمښت سره مخ شي، په ځانګړې توګه هغو کسانو کې چې د کیتونوژنیک د خوړو رژیم کاروي یا کاربوهایدریت له منځه وړي او یا یې هم کموي، همدې وخت کې پروټین پر انرژۍ بدلیږي. د پروټین مناسبه او معیاري اندازه څومره ده؟ تر ډیره دا سپارښتنه کېږي چې هر کیلوګرام کې باید 0.8 میلی ګرامه وي، چې ځینو کسانو دا شمېر تر 1 ګرام پورې پورته کړی دی. خو هغو کسان چې ورزش کوي او یا هم سخت تمرینات ترسره کوي دا فیصدي باید ډیره وي ځکه د دوی بدن بیا زیات پروټین ته اړتیا لري. پروټین کله پر شحمیاتو باندې بدلیږي؟ پروټین هغه وخت پر شحمیاتو باندې بدلیږي چې له کالورۍ او پروټین څخه ډک خواړه وخوړل شي او بدن هم مهاله د دې وړتیا ونه لري چې جذب یا د میتابولیزم له مخې مصرف کړي. همدا ده چې پروټین د یوې پیچلې پروسې له مخې پر شحمیاتو بدلیږي. په ورځني ډول د پروټین ترلاسه کول ډیر اړین دي ځکه چې بدن کاربوهایدریتونه د راتلونکي کارونې لپاره په عضلو کې ذخیره کوي او د انسان ځیګر د راتلونکي کارونې یا ګټې اخیستو په موخه شحمیات د ګلایکوژن په بڼه ذخیره کوي، خو بدن د پروټین د ذخیره کولو وړتیا نه لري. له همدې امله په ورځنۍ توګه د پروټین ترلاسه کول اړین بلل کېږي. د پروټین د کمښت له امله په یوځایي توګه عضلات کمزوري کېږي، د بدن په وده کې اختلال رامنځته کېږي او د میتابولیزم ټیټوالی او د بدن د دفاعي سیستم د کمزورۍ لامل ګرځي. نو دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې په بدن کې اضافي پروټین څنګه کېږي؟ له 20 تر 25 سلنه پورې اضافي پروټین د میتابولیزم د پروسې له مخې پر حرارت بدلیږي، په داسې حال کې چې دا سلنه په کاربوهایدریتونو کې له 15 تر 10 سلنه پورې او همدارنګه په شحمیاتو کې له 15 سلنې څخه کمه ده. د وروستۍ خبرې په توګه که ووایو بدن په خپلو عضلاتو یا غړو کې د راتلونکي کارونې لپاره کاربوهایدریتونه ذخیره کوي. بدن په ځیګر کې د ګلایکوژن په بڼه د راتلونکي ګټې اخیستنې په توګه شحمیات ذخیره کوي. بدن د پروټین د ذخیرې یا ساتنې وړتیا نه لري، له همدې امله په ورځنۍ توګه د پروټین ترلاسه کول اړین بلل کېږي. سوکاله او خوشحاله اوسئ.